سپکه دا د لا بله سپکه د پاکستاني وایسرای زور ښودنه له طالب چارواکو وروسته اوس بهرني سفیران دربار ته راباندي. دا چې څنګه ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په دې هر څه خبر شئ. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې منتقدان یې د سفیر پر ځای د افغانستان ټولواک او د طالبانو د نفوذي رژیم اصلي ټولواک ګڼي، پرون یې د روسي او ترکي له سفیرانو سره په خپل دفتر کې وکتل. منصور احمد خان د دغو سفیرانو جلا جلا ورتللو عکسونه پر خپل ټویټر پاڼه باندې خپاره کړي دي او لیکلي دي چې له افغانستان سره د همکارۍ او په ځانګړي ډول د بشري مرستو په دې برخه کې د سیمه ییزو او نړیوالو همغږیو په پیاوړتیا او سیمه ییز ثبات قوي کولو سره غږېدلی دی. منصور احمد خان تر دې مخکې هره ورځ د طالبانو ګڼ لوړپوړي چارواکي ورغوښتل چې د منتقدینو په وینا خپل حکمونه یې ورسره شریکول او د اجرااتو راپور یې ترې غوښته. په دې اړه خپرېدونکو عکسونو کې لیدل کېږي چې پاکستاني سفیر د یو ټولواک او امپراتور او طالب چارواکي د مادونانو په توګه ناست دي. د دغو لیدونو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې افغانانو ته غبرګونونه وښودل او منصور احمد خان یې د انګریزي امپراتورۍ له وایسرایګانو سره تشبیه کړ. وایسرای د استعمار هغه ټولواک استازي ته ویل کېده چې په یرغمل شوي هیواد کې لاسپوڅی حکومت رهبري کوه او ټولواک او پریکړې به هماغه سره وي. طالبانو د ولسي فشارونو له کبله پر خپلو چارواکو حتمي کړه چې د بهرنیو چارو وزارت له همغږۍ پرته به یې بهرني ډیپلوماتان نه ویني. له دې سره ویل کېږي چې منصور احمد خان اوس هم د خپلې ټولواکۍ یا وایسرایتوب رول ته هماغسې دوام ورکوي، خو تصویرونه یې بیا نه رسنیز کېږي. د افغانستان د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح په ګډون ډېر افغانان پاکستان تورنوي چې افغانستان یې د طالبانو په لاس اشغال کړی، خو طالبان او پاکستان دغه خبره ردوي. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.